سترګې خوږو هرې ښکلا ته د وطن ژوند مو وقف کړی دی بریا ته د وطن سیالي د نړۍ د هرې برخې جوړوو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله قدر من ملما الشيخ صاحب عطاء الحق دي خدمات رئيس صاحب او دي محافظت او مسؤوليت عامر صاحب مولانا امين الله امين صاحب او دي وزارة الداخلية محترم استادان او همدغه راز موږ د محافظت او د مسؤلیت محترم غړو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خبره واضح ده، د خدماتو رئیس صاحب هم وکړه چې الحمدلله اسلام د نظم او د ډیسپلین دین ده. نظم او ډیسپلین دا چې کله موږ او تاسو ته یو څوک ګوري نو په هغه اول نظر کې هغه تر رعب لاندې راسي، هغه مرعوب شي او هغه د یو کار جرأت ونه کړلی شي. نظم او ډیسپلین دا مطلب چې په کار کې اطاعت موجود وي. د پورې اطاعت که موږ او تاسې وګورو د اصحاب رضی الله تعالی عنهم لښکر هغه په نظم او ډیسپلین کې تر دې کچې رسېدلی و چې کله هغه 3 نفره د تبوک له غزا نه شاته پاتې کېږي، 50 ورځې ټول مسلمانان حتی کورنۍ حتی خپل اهل بیت هغوی خبرې ورسره بندوي. دا څه شی و؟ نظم او ډیسپلین. نظم او ډیسپلین دې حالت ته رسېدلی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي پیرې ته لیږي، پلان کې هلته پیره کوه، خو ګوره دا وصیت ورته کوي: لا نؤتا من قبلک، تا له طرف نه کومه داسې خالیګاه نه وي موجوده چې دښمن تا له طرفه راشي، ته باید ویښ وي، د تا نه باید څوک وزارت ته د معارف کوم ریاست ته داسې یو شی را تیر نه کړي، داسې یو شی را نه وړي چې هغه خدای نه خواسته د معارف او یا د دې هیواد په زیان باندې ته لا نؤتا من قبلک. ګوره بیدار اوسه، ویښ اوسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابي ته دا خبره کړې ده په لمانځه باندې ولاړ ده او دومره پورې په خپل ځای باندې استقامت کوي چې دښمن راځي او په د غشو باران ور باندې کوي او دی لګېږي، خو بیا هم خپل سنګر نه پرېږدي. دا اطاعت و، دا ډیسپلین و. او کوم وخت کې که اطاعت نه ده شوی نو د هغې عواقب هم د خدماتو رئیس صاحب تاسو ته ذکر کړل چې هغه د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو ځای باندې صحابه کېنولي دي. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه یې مشر په توګه ورته ټاکلی ده، لیکن چې کله اطاعت نه ده سوی په لسهاو صحابه رضوان الله تعالی علیهم په شهادت باندې رسیږي، راغلی فتح په شکست بدلیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک په شهادت باندې رسیږي، زخمی کیږي مسلمانان، هغوی ته تکلیف رسیږي. په هر حال خبره مې همدا کوله چې الحمدلله اسلام د نظم او د ډیسپلین دین دی، اسلام د اطاعت دین دی.
اسلام مونږ او تاسو ته همدا ښوونه کوي چې باید د ځانونو هم حفاظت کوو، د خپلو ځایونو هم حفاظت کوو، د خپلو پرسونل او د خپل کوم تعمیرات و ودانۍ او زیربنا دي د هغو ټولو هم حفاظت کوو، او د خپلو اسباب او د خپلو هغو وسایلو چې موږ او تاسې په لاس کې لرو بیت المال د هغې هم حفاظت او ساتنه. او دا یو داسې مقدس کار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس. انس رضی الله عنه می فرمایي ببخش هغه وایي چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس، تر ټولو خلکو احسن او تر ټولو خلکو اجود او سخي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو خلکو کې اشجع الناس، بسیار دلاور. مدینه منوره وای مسلمانانو یو سټیټ او دولت او یو مرکزیت ټول کفار په دې هڅه کې ول چې څنګه دلته یو ګډوډي جوړه کړي، څنګه دلته یو بې نظمي جوړه کړي، څنګه دلته یو داسې غږ پورته کړي چې ګوره په مدینه کې داسې یو پیښه وسوله. ګورئ مشرکان د مکې هغوی په دې هڅه کې ول، شاوخوا قبایل هغو په دې کوشش کې وو، یهود په دې کوشش کې وو، منافقین په دې کوشش کې وو، بلکې ګورئ ائتلاف وو. هغه به ورلېږلې کعب ابن اشرف یهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ترور کړ، ولې صحابه دې ته هغه کړل چې من لکعب ابن الاشرف فانه آذى الله ورسوله، څوک به د کعب ابن اشرف چاره وکړي ځکه ده بس د الله او د الله رسول ته یې نوره تې هغه د تحمل وړ نه ده، بس دم دومره صبر. ده به ګورئ د مکې مشرکین به یې دې ته هڅول، روپۍ به یې ورلېږلې، تشویقول به یې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د مسلمانانو په خلاف باندې چېرته تاسې یو فرهنګي کار وکئ، یو ترانه جوړه کئ، یو شعر جوړ کئ، دا کار به ده کو. د مسلمانانو په ښځو پسې به هغه جوړولې، عاشقانه خبرې وکړه دا که نو ما غرض مې دا و چې مدینې ته ټول دښمنان متوجه وو. لکه نن سبا چې ګورئ موږ او تاسې افغانستان ته متوجه دي، خاصتاً کابل ته څه تخریب موږ او تاسې ګورو هره شپه، یا څه وخت په یو څه زماني واټن سره چې ګورئ پلانکي ځای کې نارنجا کې لاسي هغه غورځېدلی د تلفات هېڅ شی نشته ده، خو خالصه بس یو درب هدف وي چې ودرېږي په کابل کې یو درب پورته شي او په دغه یو درب باندې تقریبا 3 نه تر 5 لکو هغه پورې خلک وایي چې دوی ته هغه ورکول کېږي. نو اوس دښمنان همدې ته متوجه دي چې یوازې مطلب یو غږ پورته کړي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه شپه مدینه منوره کې اوازه شو چېرته څه پېښه شوې، امنیتي پېښه شوې ده. صحابه هغه طرف ته ځي چې وګوري، تحقیق وکړي، بررسي وکړي څه پېښه شوې ده، څه قصه ده. چې ګورو له اخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طلحه په لوڅ اس باندې را روان، لوڅ اس په لوڅ اس باندې سوارلي د هر چا کار نه ده. امام بخاري رحمه الله خپل ترجمه الباب دی باب رکوب فرس عری، په داسې یو اس باندې چې زین نه وي ورباندې په هغې باندې سپرېدل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ د بدني قوت د بدني وړتیا په هغه اعلی درجه کې و چې ډېر خلک په لوڅ اس باندې نشي سپرېدلی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې نبي ده، سره له دې نه چې سردار د کونینو ده، سره له دې نه چې اسمانونو نه پورته وحی ورته کېږي، خو بیا هم دا مهارت زده و، بدني وړتیا یې تر دې کچې باندې وه چې په لوڅ اس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي کولی شول.
د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ بلوڅ اسبان رسول الله صلی الله علیه وسلم سپور ده. صحابه چې مخې ته ورغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لن تراعوا ما ورخطا کېږئ، ما ورته ورخطایي کومه خبره نشته، زه تللی وم بررسي مې وکړه، تحقیق مې وکړه، هېڅ خبره نشته، بس هسې څه اوازه وه، نور کوم مشکل نشته، د کومه ستونزه نشته. د مدینې خلکو که په ارامه باندې ویده سئ، که په ارامه باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د اس په باره کې وایي انا وجدناه لا بحرا، د ابو طلحه اس خو داسې ده لکه د بحر او د سمندر په رقم ارام او تیز روان ده، داسې یو اس دا د ابو طلحه رضی الله تعالی. احادیث کې راځي چې دا سمه سوارلي یې نشوی کولی، نشو تلی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پر سوارلۍ برکت وپه چې دغه اس داسې تیز او داسې ښه نرم مزل یې شروع کړه. به هر حال قدرمنو خبره نه اوږدوم، رمضان هم ده، موږ او تاسې د محافظت او د مسؤلیت ملګري هم د معارف په برخه کې، د معارف د زیرپنا په برخه کې، د معارف د بیت المال په برخه کې درون بار په اوږو باندې لري. دوی باید زیرک وي، دوی باید متوجه وي، دوی باید هغه تکتیکونه چې د محافظت او مسؤلیت په برخه کې د وزارت داخلې د قمندانۍ له محترمو او قدرمنو استادانو نه زده کړي دي، هغه باید عملي کړي. دا په تخچه کې د کېښودلو لپاره نه دي، دا د استفادې لپاره دي، دا د همدې لپاره دی چې موږ او تاسې همدې ولس او همدې نظام ته خدمت ورباندې وکړو. نو زه په پای کې بیا هم د وزارت داخلې د محترم وزارت په ټوله کې او خاصتاً د دغو قدرمنو استادانو نه ډېره مننه کوم. الله دې دوی ته اجرونه ورکړي چې د خپل ژوند هغه قیمتي لمحات او قیمتي ورځې هغه یې موږ ته راکړئ. د موږ د همکارانو د ټرننګ او د تربیې په برخه کې له موږ سره پوره همکاري کړې ده. شکر الله سعیکم وجزاکم الله خیرا. الله یې تاسو ته اجرونه درکړي. همدغه راز د خدماتو محترم ریاست له رئیس صاحب نه او د محافظت و مسؤلیت له مخکیني امیر مولوي صاحب محمد ابراهیم، همدغه راز د اوسني امیر صاحب مولوي صاحب امین الله امین، همدغه راز نور چې هر څومره ملګري دي په دې برخه کې د دغه سیمینار په دایرولو کې ستړي سوي دي، هلې ځلې یې کړي دي. که موږ ته نه دي معلوم، الله ته خو معلوم دي. الله دې ټولو کوششونه قبول کړي، الله دې ټولو په کوششونو باندې فواید مرتبې وګرځوي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه ژوند مو وقف کړی دی بریا ته د وطن، سیالي د نړۍ د هرې برخې